د افغانستان تکړه او وتلی لیکوال، کارپوه، ادبي شخصیت ښاغلی ډاکټر نجیب الله ذخیروال تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ سره مو په دغه د استقلال په ویاړ په خاصه خپرونه کښې برخه اخیستې ده. ډېر درون اشنا صاحب، تاسې ته او ستاسې د دغه خپرونې لارې ټولو درنو افغانانو ته چې هغه په داخل د هېواد کې دي که بهر له هېواده دي خپل سلامونه او پیرزوینې وړاندې کومه. همداراز دوی ته د افغانستان د استقلال د 101 کلیزې مبارکي وایم. ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب ذخیروال صاحب، چې تاسو د استقلال په اړه باندې ډېر تاریخي کتابونه مطالعه کړي دي او زیات معلومات لري، نو د یوې ډېرې مهمې مسلې په اړه باندې چې یو شمېر ملایان او بعضې سیاسیون تبصرې باندې کوي، څوک معلومات لري څوک یې نه لري، د هغه په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ملایانو داسې ادعا کړې ده چې امیر امان الله خان قاضي عبدالرحمن په داسې حال کې په چاړه والدی چې قرآن شریف یې هم په بغل کې و. د دوی د دغه تور او ادعا په اړه تاسو دغه تاریخي کتابونو او اسنادو په اړه چې مطالعه کړي مو دي او په دغه اړه معلومات حاصل کړي دي، زموږ اورېدونکو ته هم معلومات ورکړي. مننه. اشنا صاحب، دغه مسله ما څو ځلې د مختلفو سیاسیونو او مذهبي خلکو نه اورېدلې ده او خدای شته همدغه د درد ټکی هم دی چې زمونږ خصوصا علما یا مولیان یا سیاسیون چې دي ولې له خواوشا د خپل تاریخ او فرهنګ او د خواوشا د سیمو د یرغلونو د تاریخونو نه ځان خبرې نه او خبرې کوي، خبرې هم په منطق یا په علمي استدلال باندې ولاړې نه وي. خدا یو غټه تېروتنه به د دوی زه ونه بولم، دا په تاریخي پیر کې چې کوم تاریخ ما لوستی دی هلته هم زه شکمن وم. یو وخت کې ما دا د ننګرهار پوهنتون د پخواني رئیس صاحب سره هم دا خبره شریکه کړله، خو هغه له دې ویرې چې دغه مسله لږه په اسلام مذهبي اړخ لري، نو دې ته یې د څېړنې ما ویل که تاسې یو څېړنه وکړئ دغلته یو غټه غلطي موجوده ده په تاریخ غبار کې، دا تاریخي غلطي راغلې ده او دغه مغالطه د دې سبب شوې ده چې حضرت امان الله خان رحمت الله علیه پکې کافر بللی او کافر پاتې شوی. نو په همدې خاطر ما کوشش ډېر وکړ چې دغه یو څوک ټولنیزه ډله چې هغوی په تاریخ کې څېړنې کوي هغوی پیدا کړم او هغوی ته دا خبره وریاده کړم چې که چېرته وکولی شي دغه تاریخي اشتباه رفع شي. په افغانستان کې د قاضي عبدالرحمن، مولوي عبدالرحمن، دا دوه نومونه ډېر زیات مشهور دي. یو د قاضي عبدالرحمن پغماني چې په تاریخي لحاظ باندې راغلی دی او یو د مولوي عبدالرحمن په نوم باندې. قاضي عبدالرحمن پغماني چې عموما زموږ سیاسیون یا مذهبي خلک ورته ډېره نغو ته اشاره کوي، هغوی وایي چې حضرت امان الله خان رحمت الله علیه نوموړی قاضي چې د ده پر ضد د جهاد اعلان کړی و او دی کافر بللی و او کله چې ده ته تسلیمېده نو دې په ضد دی چې د تسلیمي او دغه ومني، هغه یې په شهادت په چاړه وواهه. دا د ځینې سیاسي خلکو خبرې هم دي چې په دې یوټیوب کې پیدا کېږي. نو خدای شته دغه کیسه کټ مټ که چېرته څوک مطالعه ولري، زه د یو څو کتابونو نومونه اخلم چې د احمدیه فرقې یا د قادیانیانو د مشر د میرزا محمد غلام محمد قادیاني د رهبریت لاندې لیکل شوو خلکو کړي دي، هم په پښتو کې شته، هم په انګریزي کې، هم په اردو کې، چې هغې څخه یو څو کتابونه چې یو یې د بي اے رفیق په نوم باندې لیکل شوی، دا نوموړی سړی چې دی دا د پېښور پښتون دی او د دې کتاب نوم دی د افغان مارټریز. بیا زه بیا دغه انګلیسي کلمونه تېر شمه چې د دې کتاب مکمل نوم دا دی چې د افغان د احمدیه شهیدانو دغه تراژیدي کیسې په افغانستان کې. دوی د امیر عبدالرحمن خان نه راشروع کړې ده تر د اوسني یعنې آخر د کمونیستي کودتا پورې. دغه ټول هغه کسان د احمدیه فرقې چې هلته په مختلفو نومونو باندې د وخت دولتونه نیولي او وژلي دي، د هغوی نومونه شته، د هغوی بایوګرافي شته دی په دې کې. او بل یو کتاب چې دی د قاضي محمد یوسف هوتي چې دا د مردان هوتي پښتون دی، نوموړی یو برجسته لیکوال د احمدیه فرقې دی چې تر اوسه پورې 108 کتابونه لیکلي دي
او د دې یو کتاب د احمدیه او افغانستان چې دې کې هم د هغه کسانو یادونه شوې د احمدیه د تبلیغ او ترویج خبرې پکې شوې دي چې دا په اثبات رسوي چې قاضي عبدالرحمن ولی او څنګه د امان الله خان له خوا قتل شو. او لدی ورقه یو بل کتاب هم دی چې هغه شهید حضرت صاحبزاده عبداللطیف چې دا په 2019 کال کې چاپ شوی دی. دا کتاب د حضرت سید احمد نور کابلی او حضرت مولوی عبدالستار کابلی له خوا لیکل شوی دی او په امریکا کې د امریکا د احمدیه ټولنې له خوا چاپ شوی دی. زه د ډېرو کتابونو د یادولو نه بدل ترکیز شو ځکه کېدای شي د احمدیه په لابرارۍ کې ډېر کتابونه وي خو دغه 3 کتابونه چې دي ما ته مخته راغلي دي په دې کې 2 کسان چې دي په تاریخي لحاظ باندې ډېر زیات مشهور دي. یو مولوی عبدالرحمن دی یو قاضي عبدالرحمن. مولوی عبدالرحمن هغه کس دی چې حضرت امیر عبدالرحمن خپل دربار ته وغوښته او ورڅخه یې وپوښتل چې تاسې جهاد نه منئ، تاسې احمدیه فرقې جهاد نه منئ او هغه ورته راغی ورته وویل چې ما ته مهلت راکړه چې زه تاسو ته قرآني دلایل راوړم. مولوی عبدالرحمن سبا ته د نورو مولیانو سره یو ځای چې هغې کې قاضي عبداللطیف هم و او چې دا مخکې په مشخص کتاب د په باره کې لیکل شوی دی دا راغی او امیر عبدالرحمن ته د جهاد د فرضیت او نه فرضیت دلایل چې بالاخره امیر عبدالرحمن په غوسه شو او چاړۍ راوویستله او په سینه کې وواهه. دغه کیسه مغالطه شوې ده د امیر امان الله خان رحمت الله علیه سره. همدغه ځای کې غلطي ده. مولوی عبدالرحمن په قاضي عبدالرحمن بدل شوی دی او چاړه چې ده د امیر عبدالرحمن په امان الله خان. دا زمونږ ځینې کسانو چې مطالعه نه لري، ځینې سیاسیون هغوی یوازې پوه خلک دي، پوهوالی په خپل ځای خو مطالعه کول په خپل ځای. نو بیا بالاخره دغه حکم چې دی بیا د قاضي مولوی عبدالرحمن په چاړه وواهه او د قاضي عبداللطیف چې د استازو د قاضي د مولوی عبدالرحمن هغه په وړاندې باندې قاضي عبدالرزاق چې دی د کندهار قاضي د وختو هغه د وژلو حکم یې وکړ او چې کله دا د میدان د اعدام ته راوړ نو قاضي امیر عبدالرحمن ورته وویل چې هغلی قاضي تاسې قاضي د وخت عادل یاستئ، اوله تیږه به تاسې په قاضي عبداللطیف باندې ورواروئ. ده ورته وویل چې تاسې امیر د وخت یاستئ. دا ډیالوګ کټ مټ د احمدیه کتاب کې راغلی دی. بیا راځم زموږ موضوع قاضي عبدالرحمن دی چې دا د امان الله خان په وخت کې په د احمدیه فرقې په تور باندې ونیول شو او تورن شو. دا د امیر امان الله خان په چاړه نه دی وهلی او نه یې ورکو قرآن شریف ورته په وینو سور کړی دی او نه یې بل څه کار کړی دی. دا د وخت محکمې او علماو چې په خپله په احمدیه کتاب کې په واضح ټکو لیکلي دي چې دوی د امان الله خان پر خلاف باندې فتوا ورکړه، همدغسې لیکلي او هغه فتوا هم شته ده چې 8 مادې ده او دغه په فتوا تاسې کولی شئ په افغانستان د افغان مارکسیز چې په 1995 کې دا کتاب لیکل شوی دی د بي اے رفیق لخوا نه په 133 صفحه کې دغه فتوا تاسې لیدلی شئ. یعنې دا معنا ده چې دا فتوا احمدیه ټولنې په رهبرۍ کې په د هغوی په ملاتړ باندې د امیر امان الله خان پر خلاف ورکړل شوې وه چې په هغې کې د امیر امان الله خان بیا بالاخره نوموړی په د محکمې لخوا تورن کېږي او وژل کېږي یا اعدام کېږي. هر هغه حکم چې د امیر امان الله خان د محکمې د وخت عدالت کړی دی هغه پرې تطبیقېږي. نو دلته امیر امان الله خان شخصا امیر امان الله خان رحمت الله علیه هېڅکله هم داسې نه دي کړي چې یو څوک یې پر چاړه وهلی وي، ځکه هغه یو ډېر حلیم نرمدله پاک سپېڅلی انسان و، په وینو تویولو یې عقیده او باور نه و او په خپله احمدیه ټولنې هم همدا شی لیکلی دی چې دی چې نه د دوی د امیر امان الله خان کولی شو چې د احمدیه قاضي عبدالرحمن وساتي، خو دی ونه ساته ځکه دوی ویلو چې دی په اروپا کې. خو سره دی چې بیا بالاخره احمدیه ټولنې د همدغې صفحې په آخره کې دغه کوي د امیر امان الله خان یو قسم سپکاوی کوي او هغه سپکاوی په ډیرو قبیحو الفاظو کړی دی. که تاسې دغه الفاظو ته وګورئ نو سړی پوهېږي چې دوی د امیر امان الله خان سره څومره عقده لرله، څومره یې هغه بدې راته، څومره د افغانستان دغه نامتو زمری
په بې شرمانه الفاظ یاد کړی دی هغه انګلیسي الفاظ یو جمله به یې ووایم نور به یې په پښتو ووایم امان الله خان who to save his crown he had ordered an Ahmadi to be butchered like a goat دلته وایي چې امان الله خان د خپل تخت و تاج د نجات لپاره د یو احمدي وژل لکه د یو وزیر په څېر کسادي کول لکه د یو وزیر په څېر باندې حکم ورکړ او هغه وی بالاخره الله جل شانه هغه ته داسې سزا ورکړه چې هغه له ملک نه داسې وتښتېده چې خپله ښځه سوریه یا د راتلونکي پادشاه او دغه ته سیوري ته پرېښودله او حال دا دی یعنې سقاو د باچا سقاو دغه ته رحم ترحم ته یې پرېښودله حال دا دی چې د پښتنو او یا د افغانانو لپاره دا د شرم خبره ده چې خپل ناموس ژوندی پرېږدي او دا چې خپل سر او دغه بچ که تاسې دغه کلمات ته وګورئ دا کلمات هم د همدغه کتاب په 140 صفحه کې په کټ همدغه الفاظو چې ما وویلې شته دی که تاسې دغه کلماتو ته وګورئ دلته معلومیږي چې احمدیه فرقې د دې د امان الله خان د ذلیل کولو او د ملک د شړلو لپاره د چا په ملاتړ باندې او څنګه کولی شول څومره پروسه استعمال کړې وه خو تفاوت دا دی چې امیر عبدالرحمن خان چې دی مولوي عبدالرحمن امیر عبدالرحمن خان جمله بیا تکراروم مولوي عبدالرحمن خان په چاړه وهلی او هغه دلایل قرآن شریف ورسره نو کوم دلایل چې د جهاد پر خلاف امیر عبدالرحمن ته راوړي وو هغه یې په وینو ورته ککړ کړي او بیا قاضي عبداللطیف د قاضي عبدالرزاق له خوا نه چې د وخت قاضي و عادل و حاکم په اعدام باندې محکوم شو همدا هغه نومونه دي چې زموږ په افغانستان کې مغالطه کېږي اشنا صاحب زما تقاضا او درخواست د ټولو اورېدونکو دوستان نه دا دی چې موږ باید د افغانستان د تاریخ په اړه د افغانستان د دښمنانو دغه ولولو تاریخونه ولولو خبرې ولولو کتابونه ولولو تر څو موږ حقیقتونو ته ورسېږو یوازې موږ په دې اکتفا ونه کړو چې موږ خپل تاریخ ولولو زه اکثره وخت خلکو ته وایم چې کله تاسې د یو تاریخ ولئ د هغې مقابل مثلا په افغانستان باندې حملې شوي دي من غیرت تاریخ خپل ځان ته په خپله د غیرت تاریخ چې موږ داسې کړي موږ هغسې کړي خو مهمه دا ده چې په هغه ملکونو چې پر موږ حملې کړي یا موږ پرې حملې کړي د هغوی تاریخونه هم ولولو چې هغوی زموږ په اړه څه قضاوتونه کړي مهرباني ډېر مننه واقعا دا ډېر موثق او تاریخي معلوماتو چې تاسې ورکوئ که چیرې دا ووایاست چې دغه مخالفینو د څه غوښته هدف یې څه او لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې دا د یو شمېر نورو کسانو یا نورو قدرتمنو کسانو لخوا حمایه کېدل دا څوک وو چې دوی یې حمایه کوله او د هغوی هدف هغوی یوازې د احمدیه نظام یا د احمدیه مذهب رایج کول هدف او هغوی همدغه شی غوښته او د وخت پادشاهانو د امیر عبدالرحمن نه راپردې خوا هېڅ چا د دوی دغه احمدیه نظام نشو منلی او نه اجازه ورکوله او احمدیه نظام چې وو د قرار د نورو کتابونو د احمدیه دین د مخالفین لخوا نه چې د برټانیې لخوا نه رامنځته شوی وو نو په دې خاطر باندې همدغه التغته او دا مسله چې یوازې د امیر عبدالله خان پر وخت کې نه وه ما دا وویل چې د دې نه مخکې دا هم رابلغه شوې وه حتی د بچه ساکاو او داسې نور خو به هغه موږ ضرورت نه لرو چې په هغې موږ یوازې فوکس په امیر امان الله خان رحمت الله علیه باندې دی دا چې بیا د بچه ساکاو په دوره کې څه وشول او د هغې نه راوروسته بیا د مثلا د ظاهرشاه په دوره کې څه وشول د دې احمدیې ټول انسان هغه زموږ د بحث موضوع نه ده دغه قوي ډله چې وه دا ډېره قوي ډله وه په هغه وخت سره او دا د پاکستان د جوړېدو نه تر مخه رامنځته کېږي شوي وه په قرار باندې او د پاکستان د راجوړېدو سره دوی انتقال په پاکستان کې او په پاکستان کې خپل هلته ځای لري د دوی د غزې یا مرکز د رابوه په نامه باندې یادېږي رابوه د پاکستان په پنجاب سیمه کې یو مشهوره سیمه ده ټول احمدي خلک هلته دي د هغوی قبرستان د هغوی جوماتونه ټول مرکزونه د دوی هماغه کوم کس چې دوی ورته احمدیه ټولنه ورته ایمان او عقیده لري د هغې د استوګنځی دا ټول هملته اوسېږي یو مخصوص علاقه ده رابوه هر څوک هلته نه ورځي یوازې احمدیه ورپرېږدي خلک تاسو په اوس وخت کې د دغه اسلامي جلا ډلې فعالیتونه د افغانستان په اړه په خاص ډول د امیر امان الله خان پر ضد باندې څه ډول څېړي چې دوی اوس هم فعاله دي او تبلیغات کوي زه چې څومره فکر کوم اوس هم د احمدیه ټولنه چې د امان الله خان پر خلاف قراره نه ده ناسته
ځکه تر کومه چې زه د دوی دغه کوم کتابونه چې لیکلي دي د هغوی نه چې کوم برداشت یا عکس اخلم چې د هغوی د ټولو پادشاهانو په څخه علاوه د امان الله خان پر مقابل یا پر وړاندې کوم عقده لري هغه هم اوس دوی کوشش کوي په ځینې مولایانو کې ترویج کړي او ترویجي که تاسې زه به درته ووایم که تاسې اوس ما دغه مخکې کوم چې واغسته قاضي محمد یوسف خوتي دا داسې یو عادي لیکوال نه دی 108 کتابونه یې لیکلي او تنها په یوازې د احمدي نظام یا د احمدي عقیدې یا مذهب په باره کې نه دی لیکلي بلکې د پښتو ضرب المثلونه د پښتو شعرونه یعنې چې زه یې درته یو څو مشهورو کتابونه نومونه واخلمه دوی همدغسې خلک د دوی په زموږ د علماو په پوسټ کې ننوتي دي او د دوی ته دغه نظریه یې ترویج کړې ده چې دغه امان الله خان چې دی کافر دی امان الله خان چې دی بېدینه و امان الله خان دغه و تر څو پورې خپل شهید عبدالرحمن شهید وښیي او خپل قاضي عبدالرحمن ته د شهادت رتبه ورکړي او خپله ګچ هغه وغوښته چې د حضرت امان الله خان رحمت الله علیه پر وړاندې لړي هغه سړه کړي او تر اخره پورې امیر امان الله خان رحمت الله علیه زمونږ نامتو نومیالی او غازي نشي نو په دې خاطر باندې دوی دغه کوشش یوازې همدا دی مثلا ما چې وویل چې دا قاضي محمد یوسف دا پښتون دی له آره د ذاته پښتون دی داسې واړه کتابونه نه دي لیکلي چې سړی په سوچ وکړي که دا کتابونه هر څوک په پښتو ادب کې کار کوي مثلا د پښتو قاعده د پښتو قاعدې د پښتو قواعد د پښتو ضرب المثلونه دا غټ کتابونه لیکلي دي چې هغه د پښتو دیوان احمدیه د پښتو لغت دا چې دي دا ټول کتابونه د لیکلي دي چې دا هر څوک لولي د پښتو ادیبان لولي چې داسې یو سړی وي چې هم په مولایانو کې سرایت کولی شي هم په ادیبانو کې سرایت کولی شي نو طبیعي ده داسې کتابونه د هر چا لاس ته ورځي پته ده چې د لیکوال په باره کې د هغه د نظریې په باره کې معلومات ولري نو دا کتاب لولي دا په تاثیر کوي ځکه یو دوه درې دوی هر عقیدې والا کس هم خپلې عقیدې ته په هر جامه کې کار کوي که د ادب جامه وي که د ساینس او ټکنالوژي جامه وي که د مثلا علم او پرمختګ جامه وي که د هر ځای دوی غواړي چې امان الله خان پر وړاندې خپله دغه عقده چې امان الله خان اتل نشي دوی کوشش کوي او دوی کې یو تعداد زموږ مولوي صاحبان په شعوري ډول باندې پوهېږي چې دا کار د احمدیه ټولنې دی او یو تعداد مولوي صاحبان چې هغوی بیچارهګان د خپل ځان د خپل کور نه خبر نه دي هغوی په غیر شعوري ډول باندې اماتوریک ډول باندې لکه د مګک غوندې خپله سوره پېژني او په اندازې پېژني نورې دنیا نه ده لیدلې دغه دوه ډوله خلک او سیاسیون هم یو تعداد په شعوري ډول باندې چې په دې کې تجارت کې او بزنس کې پیسې دي چې امان الله خان کافر کې او امان الله خان دغه کې تر څو پورې هغه خلک چې دوی ته پیسې ورکوي لږې ډېرې ورکړي دغه یو مسله ده چې حضرت موږ به دا مبارزه جاري ساتو اشنا صاحب ستاسې د نور ملګرو په شغل باندې او موږ به دنیا ته او د خپل ولس او خلکو ته امان الله خان واقعي مسلمان واقعي اتل واقعي د دې خاورې هغه انسان چې نه به راشي او نه ترې مخکې وو تاسې یو اتل دې خاورې دې خلکو ته معرفي کوو ډېره زیاته مننه دا چې زموږ د برنامې وخت کم دی بیا به په راتلونکي کې ستاسو سره بیا هم د دغو کتابونو په اړه سره خبرې ولرو نو د افغانستان لیکوال کارپو ادبي شخصیت ښاغلی ډاکټر نجیب الله زاخیلوال ستاسو د دغه معلومات څخه چې زموږ اورېدونکو ته مو ورکړي ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم شکر مننه تاسو ته ښه وخت مننه خدای پامان दावतन